د 1950 د لیاقت علي خان د امریکې د دورې نه راواخله د عمران خان د امریکې تر دورې پورې د ټرمپ تر ملاقاته پورې د پاکستان 18 حکمرانانو وخت په وخت باندې امریکې ته 240 دورې کړي دي او ټوټل 42 دورې د پاکستان حکمرانانو ولته کړي دي. په دې کې د ټولو نه زیاتې جنرال پرویز مشرف په خپل 9 کاله دورې حکومت کې 9 دورې کړي دي. زرداری په 15 کاله حکومت کې 15 دورې کړي دي. نواز شریف 3 پیرې ته چې حکومت ته راغلی دی او په شریکه باندې دا 9 کاله جوړیږي نه هغه پکې 6 دورې کړي دي او ذوالفقار علي بټو او بېنظیر بټو 2 دورې کړي دي او جنرال ضیاء الحق او جنرال ایوب خان 3 دورې کړي دي په 10 کاله 11 کاله حکومتونه و د هغوی. نو دې کې د ټولو نه لومبی اهمه دوره خو د لیاقت علي خان دوره وه چې هغې د پاکستان او د امریکې تعلقات د هغې نه شروع کیږي او پاکستان د امریکې او د روس چې کوم کولډ وار و نو په هغې کې د امریکې ملګری شو. د دې نه پس اهمه دوره چې یوه ده او په یوټیوب باندې د هغې ډېره چرچه ده او دا خلک پرې ویډیوګانې جوړوي او هغې کې دا ښیي چې هغه جنرال ایوب خان امریکې ته په دوره باندې تللی دی او د هغه هلته کې ډېر زیات وام ویلکم وشي او خلک ورته په روډونو باندې ولاړي او هغه سرکاري مهمان په طور باندې چې کوم دی نو ریسیو کړی شي. ایرپورټ ته د امریکې صدر سره د خپلې ښځې او وزیر خارجه او ټول دغه ریسیو کولو له راغلي. دا ولې دي؟ نه د دې خبرې جوابدار دی چې عمده دکه جنرال ایوب خان چې د پاکستان د ازادۍ نه بعد دا د 1950 د لیاقت علي خان دا دوره چې کومه وه نو دا ټول چې بیا سیټ او سنټ او معاهدې چې امریکې سره شوې وې بیا چې پاکستان امریکې لاډه ورکړې وه چې د هغې نه به جیاز الوتو د روس جاسوسي به یې کوله دا هر څه په پاکستان کې د امریکې دپاره ایوب خان کړی و. نو چې ځکه ایوب خان حکومت ته راغی او د هغه امریکې ته دوره وه نه هغه ډېر ښه ملګری و نو د دې وجې نه یې ورته دا وام ویلکم کړی و. دوه پکې یو پکې بله ډېره ښکلې اهمه خبره ده هغه دا ده چې دکه جنرال ایوب خان او د پاکستان بېنظیر بټو وزیر اعظم چې وه نه دا دوه هغه لیډرز دي چې دوی د امریکې پارلمنټ چې کانګرس ورته ویلی چې هغې ته یې تقریر کړی دی خطاب یې ورته کړی دی. دا یو اهمه خبره ده. نور دا 42 دورې وخت په وخت یې ټولو کړي دي نه دې کې دا هم وي چې دې کې هغه د نیویارک کې د اقوام متحده د جنرال اسمبلی اجلاسونه یې هغې له هم دا دوی حکمرانان ځي نو په دې وجه هم دا دورې هلته کې کېږي. د دې مقابله کې تاسو اوس دې ته وګورئ چې هغوی څومره دورې کړي دي نه هغوی دورې کړي دي عزت نزات چې کوم دی نه 6 یا 8 نو په ټولو دا 6 یا 8 دورې او د دې طرف نه 42 دورې نه د دې نه پته معلومیږي موږ ته چې د پاکستان او د امریکې تعلقات په کوم ډول باندې دي که نه نو داسې چې کوم دی نه د دې نه دا پته لګي. نو دا لنډه غونډه کې ویډیو د دغې دورو نه چې د دې نه د دواړو ملکونو د تعلقاتو نوعیت پته ولګي د دې لپاره مې تاسو سره شریکه کړه. ډېره مننه.